جلسه می گرفتین، پرچم کمونیسم در اهتزاز می آوردین، ملت اینجا آماده به استقبال شما قرار داشت، اما بدبختانه جریان زبون نتانستین. استغفر الله لی و لکم. اون موبایل است که در مصاف حق و باطل می نگنجد این قیاس، در مصاف حق و باطل می نگنجد این قیاس. نعره ایمان کجا و عرعر هورا کجا؟ شما ای خلق و برچم، ای گروهک های شیطانی، شما ای ناامید از مکتب و آداب انسانی، شما ای ملحدان و فاسقان و مایه پستی، شما ای مظهر بدبختی و الگوی نادانی، شما ای خلق و برچم، ای گروهک های شیطانی، شما ای ناامید از مکتب و آداب انسانی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مرگ به کمونیسم، مرگ به پیروای کمونیسم، مرگ به خلقی ها، مرگ به پرچمی ها. و حال از استاد سمیع الله نوری، نماینده حزب دعوت اسلامی افغانستان، تقاضا به عمل می آید که تا به جایگاه تشریف آورده با سخنان عالمانه ایشان محفل امروزمان را زینت بیشتر بخشند. تا آمدنشان به جایگاه نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد اسلام، زنده باد قرآن، مرگ به یهود، مرگ به نصارا. برادران لالای در وقت جهاد کجا بود؟ کجا بود؟ مرگ به لالای، آن مرگ بیاد میدان، مرگ به نجیب، زنده باد اسرت سیاف، زنده باد اکمکمیان، زنده باد کسانی که در این امروز شرکت کرده. مرگ به لالای، بیا بگم که معلوم کنیم امروز. نعره تکبیر. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حضار محترم، مجاهدین معزز، جوانای گرانقدر، دوستان صاحب فکر و اندیشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هدف بزرگ از برگزاری این همایش مخالفت به تجلیل از سالگرد دکتر نجیب است. دوستای عزیز، حضار گرامی، متاسفانه مجاهدین بعد از پیروزی خود برای کمونیسم عفو عمومی اعلان کرد. ما تصور میکردیم که کمونیستا البته از فکر و اندیشه و خیال خود پشیمان شدند، کالاهای سفید می پوشیدند، ریشه را می ماندند، پکولا را در سر می کردند. اما متاسفانه این حرکت اخیر از یا ثابت کرد که هنوز هم اینا معتقد بر امو عقیده کمونیسم است. هنوز هم اینا شعار هورا میدن، هنوز هم اینا شعار اشرار گفتن میدن. به این اساس مجاهدین معظم افغانستان نهایتاً دقت جدی را به خرج بده. گاهی سوال به ذهن تعداد دوستا، جوانانی که آگاهی از تاریخ صفاکی دکتر نجیب الله نداره، گاهی اینا میگن تجلیل یک مرده چی مانعی داره؟ ما با تجلیل روز یک مرده مخالفت نداریم، بلکه مخالفت ما
با اندیشه دکتر نجیب، با فکر دکتر نجیب، با فکر پیروایش است. اینا میخواهند بر بنیاد تجلیل از سال روزی کشته شدن نجیب دوباره مرده های خود، فکر مرده خود احیا بکنند و دوباره اینا اعلان موجودیت بکنند. از تسامح مجاهدین، از عفو کردن مجاهدین با کمال تأسف اینا سوء استفاده کردن. اینا تفکر کردن که این تسامح و نرمش مجاهدین به معنای به انزوا رفتن مجاهدین است، در حالی که مرگ بر کمونیسم، مرگ بر کمونیسم، زنده باد اسلام. اینا فکر کردن که البته مجاهدین در این وطن بی بنیاد شدن، در حالی که این مجاهدین در این وطن زنده هستند. مجاهدین صاحب از این وطن هستند، مجاهدین تصمیم گیرنده های این وطن هستند. به این اساس افکار پوچ اینا از ذهن خود بکشند. ما امروز زیاد از دوستا و مجاهدین زحمت ندادیم. ما خواستیم پاسخی در برابر حرکت منفیانه از یا باشد. حتی من راضی نیستم که زیاد مرگ به لاله گفته شود. لاله یک شخصیت خرد است که ارزش ایران نداره که ما برش مرگ بگوییم، چون یک انسان است که در برابر نعره تکبیر در برابر یک سرگروپ کوچک مجاهدین هم او تاب مقاومت نداره. از این جهت من مخالف زیاد یاد کردن نامش هستم. ما مبارزه در برابر جماهیر شوروی کردیم، ما اتحاد شوروی را از هم پاشیدیم، ما کشورهای همپیمان از را پارچه کردیم، کشورهای آسیای میانه از برکت مبارزات ما آزادی و استقلال خود گرفت. به این اساس ما متحد هستیم، ما متفق هستیم. ما از خط فکری دینی جهادی خود به هیچ قیمت عدول نمی کنیم. ما همه اختلافات، همه سلیقه های سیاسی را کنار میگذاریم و بر دفاع ارزش های فکر نهضت اسلامی و بر دفاع فکر جهادی با هم متفقانه متحدانه حرکت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او باشه کم دسته چی خود راوڑی شد آقا مایک قطع کیگه ده صحیح ده. تو چون فرزند اسلامی شعارت نیست جز توحید، زی میراب محمد پرچمی کفار را بشکن. سری آزادگان ملتی توحید شد بردار، با یک الله اکبر چوبه های دار را بشکن. تکبیر تکبیر. حال از استاد فرزانه و شخصیت جهادی دکتر صاحب صفت الله خانید احترامانه تقاضا میکنیم که در صدف از سخن بیرون بیارن. قد کیگه سو تکبیر نمایه. الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر ولله الحمد. زنده باد اسلام، زنده باد مجاهدین، زنده باد مجاهدین. تکبیر تکبیر تکبیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. بجهاد أو إسلامي حركات إسلامي نهضت مشرانو مجاهدينو
او دلته موجودو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقیقت دا دی ورونو چې نن ورځ یوه تاریخي ورځ ده او هغه په دې لحاظ باندې چې دلته صرف په رمزي ډول باندې نن دشمنانو وغوښتل چې دلته د نجیب قاتل د نجیب بجرب یوه سالګره ونمانځي. الحمدلله چې مجاهدین ژوندي دي هغوی د خپل اتحاد او وحدت مظاهره دلته وکړه راټول شو او ټول ولس ورسره دی ملت ورسره دی او ټول ولس ملت او دنیا ته یې دا وښودله چې تر اوسه پورې مجاهدین ژوندي دي. نهضت اسلامي ژوندی دی هغه نهضت اسلامي چې د اتحاد شوروي امپراتوري ته یې شکست ورکړی دی هغه یې دړې وړې کړې ده کمونیزم یې د منځه وړی دی د وارسا تړون یې دړې وړې کړی دی مګر دغه کمونیزم زمونږ په هیواد کې په مختلفو نومونو باندې زمونږ قومونه په ژبني سمتي او مختلفو اشکالو باندې وویشل. ورپسې دوم استعمار هم دې کار ته ادامه ورکړله او همدارنګه موږ په دې 40 کلن بحران کې را روان یو تر ننه پورې. نن چې د دې 40 کلن بحران ته د پای ټکي ایښودلو دپاره افغانان په خپله کې سره ناست دي مذاکرات کوي تر څو دلته یو قوي دایمي او تلپاتې سوله رامنځته شي. په دغسې یو حساس پړاو کې ځینې خلکو وغوښتل چې دغه سوله سبوتاژ کړي د دې په ځای د دې چې د دې ملت په زخمونو باندې مرهم کیږي بلکې غواړي چې د دې ملت په زخمونو باندې مالګې ودوړوي. موږ به هیڅکله اجازه ورنکړو چې هغه څوک چې دا سوله سبوتاژ کوي او د دې ملت په زخمونو باندې مالګې دوړوي هغوی ته به اجازه موږ ورنکړو. نننۍ مظاهره نننۍ کانفرانس په همدې خاطر باندې دی چې ملت دا وښودله چې دلته د ملت د قاتلینو دپاره مجرمینو دپاره چې هغوی په دې ملت کې په دې افغانستان کې په دې ولس کې د دې 40 کلن بحران آغازګر وو هغوی دا بحران پیدا کړی دی. په کومو سترګو هغوی نن راځي او هغوی ته د شهید لقب ورکول کیږي بلکې هغوی مجرمین دي. که هغوی ته د شهید لقب ورکړ شي معنا یې دا ده چې زمونږ 2 میلیونه شهیدان هسې هدر لاړل په هغوی باندې خط بطلان کش شو. هیڅ وخت موږ ته دې ته اجازه نه ورکوو چې په هغې باندې خط بطلان کش شي. نننۍ مظاهره او جلسه دا یو رمزي او سمبولیکه مظاهره ده. آینده کې که چا حرکت وکړه دا خو د زرګونو مظاهره ده. موږ به د لسګونو زره مظاهرې راوباسو موږ به د سلګونو زره مظاهرې راوباسو جلسات به وکړو او موږ به میلیوني مظاهرات راوباسو نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو دوحې ته د افغانستان د صلح په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر هغه څه دي چې ویل کېږي د افغانانو ترمنځ یا د افغان حکومت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د کومو اختلافاتو په اړه چې رابرسېره شوي دي او لا هم سره توافق ته نه دي رسېدلي. د دې اختلافاتو د
بنبست د حل په موخه له دواړو لورو سره وګوري او لیده کاته وکړي. دا چې رښتیا به هم څومره وشي کولی خلیلزاد دغه اختلافي موارد سره حل کړی شي او یا هم له دوی سره په دغو مواردو باندې بحث وکړي تر څو دوی بیا د حل نتیجې ته ورسیږي. هغه پوښتنه ده چې رښتیا هم د اندېښنې وړ مسله ده. د دې ترڅنګ بیا یوه بله اندېښنه یا پوښتنه هم راولړېږي که چېرته د خلیلزاد په منځګړیتوب دا مسله حل کیږي نو بیا د خپلواکۍ مسله څومره مطرح کیدی شي چې دواړه لوري څومره په خپلو دریځونو کې خپلواک دي. هخوا بیا ویل کیږي چې دواړه لوري په اختلافي دوو مواردو کې سره سلا مشورې ته نږدې شوي دي چې زر به حل شي. دا چې رښتیا هم څه تیریږي او یا هم څه کیدی شي نو دا او دې ته ورته نور مسایل به نن په خبر او نظر کې له خپل درانه میلمه ښاغلي استانګل شیرزاد صاحب سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. شیرزاد صاحب سلام، ستړي مه شئ. د خلیلزاد رول څه ډول ارزول کیږي په داسې حال کې چې دوه مهم مسایل چې بنبست ته حتی رسېدلي دي د حل لپاره څخه به یې کوششونه نتیجه ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ده چې عمران صاحب تاسو پوهېږئ چې متحده ایالات په دې وختونو کې ډېره جدي ووایه ده چې د افغانستان مسله حل کړي. خصوصا د ټرمپ پالیسي دا ده چې د انتخاباتو نه مخکې یو امتیاز ترلاسه کړي او خپل ملت ته وښایي چې دغه د افغانستان هغه 13 کلن جنګ یا د افغانستان لوی ترین جنګ ما پای ته ورسولو. بیا چې وروسته څه کېږي په څه شکل به د معاهدات عملي کېږي. خو لا کله هغه سولې تړون په نامه یو څه ترلاسه کړي چې سولې تړون وشول. دا دپاره د په رښتیا بیا یو لوی بریا هم دی په حقیقت کې. امکان لري خلک رای هم ورته ورکړي. چې اوس په دوحه کې تاسو فکر وکړئ نن شلمه یا 20مه ورځ ده. تر اوسه دوی په طرزالعمل موقع ته نه دي رسېدلي. شریکه اجنډا لا جوړه نه ده. د طالب غوښتنې په میز نه دي کېښودل شوي چې طالب څه غواړي او د افغان لوري چې دې خوا د نظام او د حکومت نمایندګي کوي د دوی غوښتنې او اجنډا تر اوسه پورې نه ده څرګنده شوې. صرف په طرزالعمل باندې 20 ورځې بحث کېدل بیا په اجنډا باندې د څومره بحث کوي. واقعیت دا دی چې دا خبرې د یو بمبست سره مخامخ شوي دي او بل داسې مرجع نشته دی چې په دواړو لورو باندې مؤثره وي. اوس د امریکې روابط دواړو خوا سره موجود دي. دلته مستقیما د افغان دولت سره ولاړ دی او په غیر مستقیمه توګه هلته طالبان هم په شکل سپورټوي. مثلا دا دوحه کې چې اوسېږي په 100 طالبان